دغه نه بل سوال لې هغه دا چې دینی کتابونو باندې لپاسه شیخ خوده د دې څه حکم دی یا دینی کتابونو په یو بل لپاسه خوده د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې بالله التوفیق چې دینی کتابونه په یو بل لپاسه خوده د جایز دي، خدا عام دینی کتابونه په قرآن لپاسه نه کېږي، قرآن به د ټولو نه بره کېږي، ځکه دا الله سبحانه وتعالی کلام دی او د قرآن احترام او د هغې تعظیم کول د الله سبحانه وتعالی د دین تعظیم دی. او الله سبحانه وتعالی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امام بیهقی رحم الله وی د قرآن آداب ذکر کینو بای که غداوی ومنها الا يحمل على المصحف کتاب آخر چې په مصحف په قرآن باندې پس بل کتاب نه یګدي ولا ثوب له بکپړې یګدي ولا شيء شی بل پاس نه یګدي الا ان يكون مصحفان الا لچې دوه قرآنونه دي نبی په یو بل پاس خو دیش. حاصل د مسلې دا شو چې دینی کتابونه په یو بل پاس خو دي سدي جایز دي او په قرآن لپاسه باندې نور دینی کتابونه نه یګدي قرآن په ټول نمبر او قرآنونه په یو بل پاس خو ده جایز دی او په قرآن لپاسه وی شی نه دی او دایره ساتي او چې دسی شی دی په قرآن لپاسه کېخو چې دغه د سره قرآن بې عزتی کی یو دسی شی چې هغه خپل بې عزت دی او هغه ترالی په قرآن لپاسه دی چې د قرآن بې عزتی کې نو حرام دی او کې دی چې د سړی به کفر ته موزي خو هغه د حالات مطابق فتوا ده. د قرآن عزت و د قرآن و ادب و احترام پکار دی. والله اعلم.